د ملګری تپوس کړی دی چې مقتدی د امام نمخ کې سورۃ الفاتحه ختمه کینو دوباره ور سره ویل جایز دي کنه او امین با سو زل وای یو ځل کنه د امام سره به هم وای جواب داري چې د امام سره چې کله سړی فاتحه وای نه یو په جهري مانځ کې دی یو په خفیه مانځ کې دی په جهري مانځ کې صرف د امام سره سورۃ الفاتحه ویلی باقی نور داغه ته بیا چپ ودرېږي نور قرات هغه ممنوع دی او حدیث ابو داود کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ویلي لا تقرؤوا بشيء اذا جهرت الا بام القران تاسو بل هیڅ شی مل ولې کله چې جهر کوم مگر سورۃ الفاتحه ولې نو لہذا پای کې بس صرف یو ځل سورۃ فاتحه وي باقی به امام ته بیا چپ پاتې کیږي او دا قرات باوري ایو د امام سره په خفیه مانځ کې فاتحه ویلي نو چې امام سره په مانځ کې تا فاتحه ویله په خفیه مانځ کې په پټ مانځ کې نو چې فاتحه دی وسره ویله نو لہذا بیا دوباره بیرته فاتحه ویل د ضرورت نشته بلکې دا غینه اخو نور صورت وسوي وا ځکه در صحابه کرامو طریقه وا حدیث ابن ماجه کې راغلی د جزء القرآن بخاری کې راغلی دی جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمای كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاولين بفاتحه الكتاب وسوره وفي الركعتين الاخرين بفاتحه الكتاب وای منګه چې من صحابه موږ په امام پسې د ماسپخیم او مازیګر په مانځ کې په لاولو دوه رکعاتونو کې سورۃ الفاتحه هم لوستله او سورۃ بو سمنګ هم لوستو پر سنو دوه رکعاتونو کې موږ صرف سورۃ الفاتحه لوستله لہذا په پټ مانځ کې سورۃ الفاتحه دغه سره سورۃ عام تل وصلې شي دوباره بیرته سورۃ الفاتحه ویل ته ضرورت نشته البته که سورۃ د تنده یاد نو که دوباره بیرته سورۃ الفاتحه سره وي نو هغه جایز ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری په مانځ کې دا آیات بار مکرر کاوه چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته دی عذاب ورکه هغه کوم آیات چې عیسی علیه السلام په باره کې راغلی چې هغه په ورځ د قیامت هغه الله ته فرمایي چې الله کته دی خلکو له عذاب ورکه نو دي ستاسو بندگان دي او کته دی ته بخنه کې نو ته زورور ذات حکمتونو والی دا آیات وی بار لوستو حتی چې وی سحر شپې نو دینه معلومی کی تکرار خو بهتر دار چې تکرار بیرته ورکی ځکه چې په احادیثو کې داسې صراحتن ذکر نه راغلی او سورۃ الفاتحه دا چې د امام سره توي نو که په جهري مانځ کې تار امام سره ویلا نو لہذا امام چې کله امین وي تبع امین وي اذا امن الامام فامنوا کله چې امام امین وي تبع امین وي او کله چې ته خفیه مونږ کې نو چې تا کله خپل فاتحه ختم کړه نبی به ځان له امین وي او که جهري مانځ کې د امام سره د فاتحه ویلا نو چې کله امام امین وي نو ته بیا ځان له امین وي دغه د امام سره بیا به امین وي ځان له پتا باندې مستقل امین نشته لکه مثال به تور باندې امام هغه نور قرات کوي او ته په سر فاتحه وي هغه فاتحه ختم کړي ته په فاتحه وي نو لہذا ته بیا امین نه وي وجدار چې امین دار فاتحه جز نه او نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي لا تقرؤوا بشيء اذا جهرتم تاسو بل هیڅ شی عمل ولې کړه چې زه جهر کوم سوا د سورۃ الفاتحه نه لہذا به پاغه صورت کې امین نشته امین پتا باندې په جهري مانځ کې اعلی دی چې کله امام امین وي